Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my YouTube channel, English and Pashto with NooraNi. My dear friends, in this video, I have brought to you the most important questions of English which we need to ask in our daily life as well as we have to answer them. So let's come and learn these questions with the Pashto translation. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو دوستانو، دې درس کې موږ تاسو ته د انګلیسي ژبې هغه سوالونه راوړي دي کوم چې موږ په روزمره زندګۍ کې هر وخت له یو بل څخه کوو. لکه مثال څه مسله ده، دا پلان کې ستا څه دی، چا سره خبرې کوي، څه چلو شو او څنګه رالې وغیره داسې خبرې اترې راځئ په دې درس کې زده کړئ. اول نمبر موږ چې چاته وایو چې څه مسله ده نو موږ به ورته وایو what is the matter. What is the matter؟ څه مسله ده. What is the matter؟ څه مسله ده. او که موږ چاته وایو چې هغه دې څه دی، لکه یو کس د چا سره روان وي، موږ ورته وایو دا ستا څه کیږي، نو موږ ورته وایو what is he to you؟ هغه دې څه دی. What is he to you؟ هغه دې څه دی. که هغه جینۍ وي چې او موږ تپوس کوو چې هغه دې څه ده، نو بیا به موږ د هی په ځای شي راوړو. What is she to you؟ What is she to you؟ هغه دې څه ده. او what is he to you؟ هغه دې څه دی. او که یو کس چا سره خبرې کوي، مثال په ټلیفون باندې لګیا دی او موږ ورته وایو چا سره خبرې کوي، نو موږ به ورته وایو whom do you talk؟ whom do you talk؟ چا سره خبرې کوي. whom do you talk؟ چا سره خبرې کوي. او که یو کس باندې څه چلو شي او موږ ورته تپوس کوو چې په تا څه وشو، نو موږ به ورته وایو what happened to you؟ what happened to you؟ په تا څه وشو. what happened to you؟ په تا څه وشو. یو کس زموږ خواله راشي او موږ ته تپوس کوو چې څنګه دلته راغلې یا کومې خبرې دلته راوستلې، نو موږ به ورته وایو what brought you؟ څه خبرې دلته راوستلې. what brought you؟ څه خبرې راوستلې یعنی څه له رالې. او که موږ چا نه یو تپوس کوو چې یو څیز وي، مثال دکاندار وي، موږ ورته وایو چې د دې څه قیمت دی، نو موږ به ورته وایو what does it cost؟ what does it cost؟ د دې څه قیمت دی. what does it cost؟ د دې څه قیمت دی. او که موږ یو چاته وایو چې هغې سره دې څه تعلق دی، نو موږ به وایو how is she related to you؟ how is she related to you؟ هغې سره ستا څه تعلق دی. او که موږ چاته وایو، مثال موبایل پرتې دي او موږ ورته وایو چې ستا موبایل کوم یو دی یا کوم یو ستا موبایل دی، نو موږ به ورته وایو which one is your mobile؟ which one is your mobile؟ کوم یو ستا موبایل دی. یا موږ ورته وایو ستا پن کوم یو دی، نو موږ به وایو which one؟ which one معنا کوم یو. which one is your pen؟ کوم یو ستا پن دی. که موږ چا نه د هغوی د والدینو باره کې تپوس کوو چې والدین دې څنګه دي، نو موږ به ورته وایو how are your parents؟ how are your parents؟ والدین دې څنګه دي. parents معنا والدین. how are your parents؟ والدین دې څنګه دي. که موږ ورته وایو چې رور دې څنګه دی، نو ورته وایو how is your brother؟ رور دې څنګه دی. how is your brother؟ رور دې څنګه دی. او که موږ وایو مور دې څنګه ده، how is your mother؟ مور دې څنګه ده. how is your mother؟ مور دې څنګه ده. که موږ یو چا نه تپوس کوو چې تا سره دغلته څوک دي، یعنی دغه ځای کې تا سره څوک دي، نو موږ به ورته وایو who is there with you؟ who is there؟ څوک دي دغلته with you؟ تا سره دغه ځای کې تا سره څوک دي. who is there with you؟ که موږ دا تپوس کوو چا نه، مثال یو موږ په سفر باندې روان یو او د ډرایور نه تپوس کوو یا کلنډر نه تپوس کوو چې د موټر کرایه څومره ده، نو موږ ورته وایو what is the fare of the car؟ what is the fare of the car؟ د موټر کرایه څومره ده. fare معنا کرایه. او که موږ نه یو څوک روان وي او موږ ورته وایو ته ولې ځې اوس، نو ورته وایو why do you go now؟ ته ولې ځې اوس. why do you go now؟ ته ولې ځې اوس. او که موږ له یو چا نه دا تپوس کوو چې ستا دپاره زه څه کولی شم، نو ورته به وایو what can I do for you؟ what can I do for you؟ ستا دپاره زه څه کولی شم. او که موږ چا نه دا تپوس کوو چې آینده باره کې دې څه سوچ دی، نو ورته به وایو what is your future plan؟ what is your future plan؟ plan آینده باره یعنی سوچ، فکر، منصوبه، یعنی آینده باره کې دې څه سوچ دی. او که موږ چاته وایو چې ستا ادرس څه دی، ستا پته څه ده، نو موږ به ورته وایو what is your address؟ what is your address؟ ستا اډرس څه دی، ستا پته څه ده. او داسې موږ هم ویلی شو چې what is your location؟
ستا لوکیشن یعنی ستا پته څه ده. که یو چا نه قلم پټ شي او موږ ترې تپوس کوو چې ستا قلم چا پټ کړو، نو موږ ورته وایي who stole the pen. who stole the pen یا who stole your pen. ستا قلم چا پټ کړو. who stole your pen. ستا قلم چا پټ کړو. او که یو څوک راشي هغه ملاقات کوي د یو چا سره، موږ ته تپوس کوو چې چا سره ملاقات کوي، نو ورته وایو به whom do you meet. whom do you meet. چا سره ملاقات کوي. whom do you meet. چا سره میټینګ یعنی ملاقات کوي. او که موږ یو چا ته وایو چې ستا د پیدایش ورځ کله ده، یعنی په کومه ورځ باندې ستا برثډے ده، نو ورته وایو به when is your birthday. when is your birthday. ستا د پیدایش ورځ کله ده. ډیره مننه د اورېدو څخه. د آینده ویډیو کتلو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو لایک کړئ. ډیره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله.